د ننګرهار په امنیه قومندانۍ کې د لطفه یا UNDP مؤسسې په مالی لګښت د ښځینه پولیسو لپاره د څه باندې 2 لک امریکایي ډالرو په ارزښت 6 ودانۍ چې د ښځینه پولیسو د جامو بدلولو، مینځلو او د کاري کړنو سهولتونه لري جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د ښځینه پولیسو لپاره د سهولتونو لپاره تعمیرونه ورته جوړ شوي، که هغه د کالو یا د جامو بدلولو په هکله وي، که هغه د مینځلو په هکله وي، که هغه نور سهولتونه وي د دوی د ناستې لپاره. دا 6 ساحو کې چې موږ ورته جوړ کړي، البته 2,01,700 امریکایي ډالر په دې مصرف راغلی ده. ښاغلي رحیمي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د ښځینو پولیسو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د ښځینه پولیسو لپاره د سهولتونو لپاره تعمیرونه ورته جوړ شوي، که هغه د کالو یا د جامو بدلولو په هکله وي، که هغه د مینځلو په هکله وي، که هغه نور سهولتونه وي د دوی د ناستې لپاره. دا 6 ساحو کې چې موږ ورته جوړ کړي، البته 2,01,700 امریکایي ډالر په دې مصرف راغلی ده. د یادونې وړ ده چې دا مهال په ننګرهار کې د پولیسو په لیکو کې 52 ښځینه پولیسې د افسرانو او ساتنمنانو په برخه کې پر خپلو دندو بوختې دي.